ذوالنون مصری رحمت الله علیه یو وار سفر باندې روان دي کشته کې. کله چې د دوی دا کشته تیرېدله د دې سره خواته بل یو کشته هغه تیره شوله. هغې دویمه کشته کې داسې خلک ناست دي چې یعنی په حاش غونې خلک دي، ښځې سړي دا ټول پکې شریک ناست دي، ګپې شپې لګي او ډېر په خراب حالت باندې دي. ذوالنون مصری رحمت الله علیه خاموش دي سوي نه. دیکھ یو صاحب راغی ذوالنون مصری رحمت الله علیه ته وی چې جناب تاسو دا خلک په خپل باندې اینې چې دوی څومره په سرکشه کې او څومره د الله په نافرمانی کې لګیا دي او په سفر باندې روان دي، بیا په دریاب کې او په چپو کې روان دي او دوی د الله ذکر نه کی، الله نه یادې داغه په نافرمانی کې اخته دي. خیره وته کې چې الله تبارک وتعالى یې تباہ او برباد کړي. ذوالنون مصری رحمت الله علیه لکټیمه پورې خاموش شو چې کله د موریدانو شاګردانو خبرې بس کړې. ذوالنون مصری رحمت الله علیه لاس اوچت کړ اسمان ته او دا سوال کی یا الله څنګه چې تا دوی په دې دنیا کې خوشاله کړي دي، الله تبارک وتعالى اخرت کې دوی دغه شانته خوشحالي دوی ته ور نصیب کړي. کتابونو لیکلي دي چې الله تبارک وتعالى د هغه خلکو د زړونو کشته چې دی هغه ولټه کړي او هغه خلکو له الله تبارک وتعالى د توبې توفیق چې دی هغه ورکړي. د دې وجینا چا باره کې داسې ویل نه دي پکار چې دا سړی غلط ته اراده سي دي کې دي چې الله تبارک وتعالى رستو اغله د توبې توفیق چې دی هغه ورکړي او هغه ته یو لوی مقام او مرتبه چې دی داسې شي دا ورته حاصل شي.